بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، پرون مو د الفلق صورت وویلو او انشاءالله هغه مو په تجوید او د عربي لهجې سره یاد کړی ده. ګرانو زده کوونکو، د صورت فلق تقسیم مو په 2 ورځو وکړو، یعنی په 2 درسونو کې مو صورت الفلق وویلې چې انشاءالله کومه غلطي نه ده پاتې او په نصیحت مو هم عمل کړی. هغه دا چې تاسو باید په کور کې یو قاري ولرئ چې هغه په تجوید پوه شي، او یا په کور کې په خپل موبایل کې او یا د والدینو په موبایل کې یو قاري چې هغه مشهور قاریان دي، صدیق المنشاوي ده، محمود خلیل الحصري ده، او زموږ استاسو د قاری صاحبانو استاد برکت الله سلیم ده. دا مو ځان ته انتخاب کړی او د هغه سره مو انشاءالله هغه تجوید او مخارج صحیح تکرار کړي وي، او انشاءالله چې کله تاسو دا کار وکړو، مکمل تجوید مو یاد کړو او قرآن په تجوید ووایي، رب العالمین به تاسو ته په هر یو حرف باندې 10 نیکي درکوي، او که نه 1 نیکي ده، او حتی دا چې 1 نیکي نه بلکې بعضې وخت کې که غلطي وایو نو هغه په موږ باندې عقاب او په موږ باندې جزا هم ده. نو کوشش کو چې تجوید یاد کو، ځکه دا یو امر واجبي امر ده د رب العالمین. قرآن لکه څنګه چې په تجوید نازل کړی ده، دا یو لازمي خبره ده چې موږ تاسو باید تجوید یاد کړو. یو علم تجوید ده، یو تجوید ده. تجوید یعنی نظری دا قرآن صحیح ویل، یو هغه احکام دي چې احکام یې وایو. نو موږ چې اوس که څه وایو نو کوشش وکړئ چې تاسو را سره هغه عملي قرآن یاد کړئ، او همدارنګې مستحب کار دا و چې یو عربي لهجه هم ځان ته انتخاب کړي اوسي. نو انشاءالله دا کار هم تاسو کړی. نو راځئ ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مضمون قرآن کریم ده. قرآن کریم کلام د رب العالمین ده چې د بشر د هدایت لپاره نازل شوی دی. نو سورت الناس موږ او تاسو نننی درس ته چې دا به وایو 3 آیاته، دا به هم نیم نن او نیم به انشاءالله په سبا درس کې وایو. نو راځو ګران زده کوونکو درس ته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. د الناس سورت څخه 3 آیاته وایو. قل اعوذ برب الناس. ګران زده کوونکو، سورت په څه شي باندې شروع شوی؟ په قاف، چې په ټولنه کې په 4 قل باندې پیژنو. نو څه وایو؟ قل، لأن سورت قل قاف ډک. قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس. دلته همزه نه وروسته عین باندې پیخ، واو ساکن، واوی مده، 2 حرکت په اندازه اوږده. دال د ژبې په سوکه. قل اعوذ برب الناس. برب، ګورئ قاف مو ډک ویلي، همزه مو سخته ویلي، عین وروسته په واو مد وکړه، دال مو ژبې په سوکه باندې ویلي، با مو د شونډو له کنارو څخه په اسانۍ ادا کړه، را شبې مثالیه مو ډکه ویلې، با مو مشدده ویلې او د نون سره مو یو ځای کړه. نو رقم قل اعوذ برب الناس. دا با چې دی نون سره یو ځای کوو، لام شمسی کیږي، نون باندې 2 حرکته غنه کوو، او بیا سین څه شی کوو؟ سین هم په آخر د مد وقفي له وجې چې 2 یا 4 حرکته باید ورک نه اوسي، معلوم اوسي. نو څه رقم یې وایو ګران زده کوونکو؟ را سره تکرار کوي. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. میم باندې زور د حروف مطلقه څخه ده، یعنی په ډیر نرمۍ جلدی سره ادا کیږي. د لام او د کاف کسره رانه اختلاس ونشي، یو بل کې رانه ورکه نشي، هر یو کسره باید جدا ویو. ملک
الناس. دغه کاف د نون سره تړو، کاف د نون سره تړو. لام شمسی ده، په نون باندې چې نون مشدد ده څو حرکته غنه کوو؟ 2 حرکته. دو حرکته. دغه الف چې په حالت د وقف کې مد وقفي ده 2 یا 4 حرکته پې کوو مد کوو، او په اخر کې مو سین بیا هم په یادي چې ورک نشي. نو سره کمیلا کوو، را سره تکرار کیږي شاګردانو. ملک الناس، ملک الناس. ګرانو زده کوونکو دا آیات مو هم یاد کو، ورپسې ورځو. اله الناس، اله الناس. ګورئ همیشه مې مخکې ویلي او بیا هم درته وایم ګرانو زده کوونکو چې کله موږ دا وایو چې الف، د الف به نه وایو، الف کلمه به نوره ختمه کړو. حمزه کسري ولا، لام باندې ولاړ زور چې د الف په اندازه ویل کېږي. ها د نون سره، لام شمسی، نون مشدد باندې 2 حرکته غنه. دغه الف په حالت د وقف کې د مد وقفي له وجې 2 یا 4 حرکته چې لري مد لري، او اخر کې مو سین هم هیر نشي. نو ګران زده کوونکو راسره تکرار کوي. اله الناس. تکرار کوي راسره. اله الناس. دلته ګران زده کوونکو دغه ها دا باید سره قمایو ها هی الهن الهن. دغه نون باید 2 حرکته غنه. لیکن یو خبره بله چې دغه حرکات به زمونږ د تلاوت د اسالیبو په اندازه اوسي. څه رقم که حذر کوو د حذر په اندازه، که تدویر د تدویر په اندازه، که تحقیق د تحقیق په اندازه، او که مشق و ترتیل د هغه په اندازه. نو که یو سړی تلاوت کوي حذر، لکه وایي چې ملک الناس اله الناس، نو سکتګي راځي. خلاف د اسالیبو به نه کوو. اسالیب هم چې څه رقم شروع کړي همغسې به حرکات هم وایو. نو څه رقم اله الناس. راځو ورپسې بل آیت ته. من شر الوسواس، من شر الوسواس، من شر دلته څه کوو؟ 2 حرکته اخفا کوو. شین د را سره تړو، شر. من شر د را تشه ویو، مشدده کسرې ولا تشه. دغه لام قمري ده، واضح ویو. وس سین باندې صفیر کوو. واسل خناس. دلته بیا هم چې موږ تاسو ګورو لام قمري ده، لام قمري ده ګرانو زده کوونکو. نو څه رقم ده؟ سین د لام سره جنګو یو ځای کوو. لام قمري. خا د حرف مثالیو څخه ډډکی ویو، او نون باندې 2 حرکته غنه کوو. خن نه. دا نون نه وروسته چې کوم الف راغلی په حالت د وقف کې مد وقفي ده، ځکه چې د دې الف نه وروسته ساکن راغلی، چې راغلی سکون ده. نو څه رقم به ویو؟ خناس. ګرانو زده کوونکو راسره تکرار کوي. من شر الوسواس الخناس. ګرانو زده کوونکو نننی درس یو ځل بیا تکراروو او بیا یې زه درته وایم، او سبا به انشاءالله بیا د سورت ناس هغه بله برخه په بل درس کې وایو. سره تکرار کوي. قل اعوذ برب الناس. ګرانو زده کوونکو تکرار کوي. قل اعوذ برب الناس.
الناس ملك الناس ملك الناس. تکرار کې را سره ګرانو زده کوونکو إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. تکرار کې را سره ګرانو زده کوونکو من شر الوسواس الخناس. ګرانو زده کوونکو دې آیتونو ته متوجه اوسئ او دا به وي زموږ او ستاسو نننی درس او انشاءالله په سباني درس کې به ورسره نور آیتونه وایو. سورت به ختمیږي او بیا به په ګډه د سر نه تر اخره پورې بیا یو تکرار کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس. نو د درس په آخر کې مو نصیحت همیشه په یاد اوسه چې کله کور ته تلئ دا صورت په دې باندې اکتفا ونه کوئ چې تاسو ما سره تکرار کو یاد مو شو، نه بلکې کور ته به ځئ هغه به څو ځلې ځان سره تکراروئ، حروف و مخارج مو پیژندل هغه مخارجو باندې به پریکټس کوئ او هغه به ځان سره یادوئ. نو ګرانو زده کوونکو انشاءالله نصیحت مو نه هېرېږي. دا و زموږ او ستاسو نننی درس. په خدای مو سپارم ومن الله توفیق.